درنو قدرمنو هیوادوالو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د سباوون اونۍ زه ته ښه راغلاست. زه کبیر مومند ستاسو په چوپړ کې یم. په دې هیله چې ټول د روغتیا په جامه سمبال اوسئ. د نن ورځې خپرونه پیل کوو. د سباوون اونیزه خپرونه تاسو هره شنبه خالي په ورځ د فیسبوک د لارې او د زوم د لارې موږ سره پر اسان اړیکو کې تاسو لیدلی شئ. دا پروګرام د شنبې خالي په ورځ د کالیفورنیا په وخت د سهار 9 بجې، کابل په وخت د شپې 8:30 بجې، د پښتونخوا په وخت د شپې 9 بجې او د لندن په وخت د شپې په 4 بجې اورېدلی شئ. تاسو موږ سره زموږ د زوم د لارې اړیکې نیولی شئ، همداراز د فیسبوک د لارې او هم زموږ د ایمیل د لارې د sabaunonline@gmail.com سره تاسو موږ سره اړیکې نیولی شئ او خپل نظریات، سوالونه او نیکې هیلې موږ ته رالیږلی شئ. د پروګرام زموږ د نن ورځې پروګرام د پښتنو د حقوقو په حق د قبایلو په هکله دی او دا پروګرام انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ پروګرام آماده دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ستر څښتن په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو مېلمنو ته او اولیدونکو ته وړاندې کوم. هیله د شروع او خوښ به اوسئ. زمونږ په نن پروګرام کې موږ سره محترم شهسوار سنگروال صاحب دی او احمد شیرین ګردیوال صاحب دی. دوی پاک له وروسته خبرې وکړو، معرفي به یې کړو تاسو ته. مګر مخکې دی نه چې اصلي مسلې ته لاړ شو چې هغه پښتانه که غلجي او دراني څو د ورځې خبرې مهمې دي چې بحث پې سره وشي. اول دا چې د سولې خبرې یو نوې مرحلې ته رسېدلې دي او د روسیې د غونډې نه وروسته د بېلابېلې نظریې رامنځته شوي دي چې کیدای شي په د سولې په خبرو کې بدلون راشي یا د افغانستان په راتلونکي حکومت کې بدلون راشي. مګر دا ټولې هغه خبرې دي او اوازې دي چې خپرېږي. موثق معلومات وروسته ترې چا په لاس کې نشته دی. اما داسې فکر کېږي چې د روسیې غونډه به د ترکیې د غونډې دپاره یو زمینه سازي وه او د ترکیې غونډه کیدای شي چې د قطر د خبرو د پروسې دپاره یو زمینه سازي وي. که فیصله په دې باندې وشي چې په افغانستان کې د بیا د یو جوړجاړي حکومت رامنځته شي او قدرت د مختلفو ډلو ترمنځ تقسیم شي، نو دا به د افغانستان دپاره کومه ګټه ونه لري. افغانستان به د یو نوي بحران سره مخ کړي او هغه څه موخه چې افغانان غواړي چې هغه دایمي سوله ده هغه به په ستونزو سره مخ کړي. اما هیله دا ده چې د ستونزې سره حل شي او د اوسنۍ خبرو نه داسې یو نتیجه لاسته راشي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله رامنځته کړي. په دې به نو نه غږېږو ځکه دا اوږد بحث دی. دویمه خبره دا ده چې په هېواد کې چې کله ښېرازي رامنځته کېږي او کله یو مثبت بدلون رامنځته کېږي نو همیشه خلک ورته افغانان ورته خوشحاله کېږي او موږ هم نن په دې خوښ یو چې په افغانستان کې د یو نوي د برېښنا بند جوړ شو، خلک د هغې نه استفاده کوي. دې ته هرکلی او ښه راغلی وایو او دا د ټول هېواد د خلکو دپاره یو زیری دی، یو مبارکي ده او هیله مند یو چې داسې ښه کارونه چې وطن پې ابادېږي نور هم مخې ته ولاړ شي. مننه. را به شو اصلي مسئلې ته. د بېلابېلو خواو نه یا د بېلابېلو اړخونو نه دا اورېدل کېږي چې پښتانه په غلجي او دراني دوو لویو قومونو باندې ویشل شوي دي. د نن ورځې د بحث موخه دا نه ده چې دا موږ تشریح کړو چې غلجي څوک دي یا دراني څوک دي یا د غلجي کومه اولاده ده یا د دراني کومه اولاده ده. اصلي موخه دا ده چې دغه تقسیم چې د غلجي او دراني په نوم باندې رامنځته شوی دی، دغه تقسیم چې دی غیر علمي دی، غیر عملی دی او د افغانستان د واقعیتونو نه لرې دی. دغه ویش چې رامنځته شوی دی دا د یو دسیسې په اساس چې د مستشرقینو لخوا رامنځته شوی وه او غوښتلي دي چې دغه خلک په دې دوو قومونو سره وویشي. دا یو هڅه وه او هله ځله وه. مستشرقین
هغه ډله لیکوال خلک دي چې په ختیځ کې یا د ختیځ په هکله پرته له یوې څېړنې څخه دوی یو ځانګړې انګېرنه لري او کله چې دوی په لیکلو یا معلومات راټولولو باندې شروع وکړي نو د همدې انګېرنې په اساس باندې خپل فکري تمرکز راټولوي او بیا خپل لیکل کوي. د دوی په ان باندې شرق یا خاصتا منځني ختیځ چې په هغې وخت کې د تحقیق او د بحث وړ سیمه وه، داسې یوه سیمه او داسې یو ملت دی چې د انساني ژوند پکې خاص کوم ارزښت نشته. د دوی کار او ژوند په لوټ او په تالان باندې روان دی، ژوند یې په عیاشیو کې تېرېږي، قانون پکې کوم خاص ارزښت نه لري، هر څه بې قانونه مخې ته ځي او معنوي ارزښتونه هیڅ زیان نه لري. د دې په مقابل کې نامتو فلسطینی لیکوال وهان ایډوارډ سید د مستشرقت په نوم باندې یو ډېر مشهور کتاب لیکلی دی او په دې هکله یې ښه روښانتیا اچولې ده. کله چې ما زده کړې کولې په پوهنتونونو کې دا اصولو چې هر هغه څوک چې د منځني ختیځ زده کړې کوي یا د سیاسي علومو زده کړې کوي او مستشرقیت یې نه وي لوستی نو د پوهنتون نه دی لوستی. یعنې د دې کتاب ارزښت په دغه سطحه باندې او دوی د شرق لپاره خاص یو انګېرنه لري. دوی په هماغه فکري چوکاټ کې چې دوی لري د شرق تحلیل کوي او دغه تحلیل په اساس باندې دوی بیا د سیمو او د هیوادونو په هکله باندې لیکل کوي. د مقدمې په اساس دې نه پوښتنې هم رامنځته کړو. دا ویلی شو چې د غلجي کلمه یا ټکی چې دی ډېره زړه او پخوانۍ ده، تقریبا د 1.5 کالو نه مخکې دا کلمه وړاندې ځي چې خپله علامه عبدالحی حبیبي لیکي چې دا د خلجي یا غلزي یا غلجي په نوم باندې یادول شوی چې اصلي مقصد یې غرزی دی، یعنې دا د غره خلک وو. همداراز تماشک هغه گر یا غر یاد کړی دی چې غر مطلب دا دی چې په باختري کې هغې ته یو باکتري کلمه ده، یو لرغونې کلمه ده او خلک چې په دې سیمه کې اوسېږي هغه ته د غره اوسېدونکي یعنې غرزي دي. د دې استدلال داسې هم شوی دی. خپله غلجی یو کس و، هغه 2 زامن درلودل چې یو توران نومېده او بل ابراهیم نومېده. توران 2 زامن درلودل چې یو هوتک و بل توخ و. همداراز د ابراهیم نه بیا د زامنو په هکله پوره مدقق معلومات شته. مالمسي یو سلیمان و، بل علي و، بل اکا و، سحاک و، اندړ او ترکې و. پخوا کې د دراني کلمه چې وګورو په 1940 کال کې رامنځته شوه چې دا په تاریخي لحاظ سره پخوا موجودیت نه درلودو. دا کله چې صاحب شاه ملنګ احمدشاه بابا ته د خطاب ورکړ چې د درودرانو دغه مسله رامنځته احمدشاه بابا خپله ابدالو او د سودزیانو هم کورنۍ ده. ما ټوله دعوا په دې خبرو کې دا ده او په دې باندې بیا غواړم ستاسو دواړو مېلمنو نه معلومات واخلم. زه به د خپل ځان یو مثال ورکم چې هغه مومن بابا دی. مومن بابا چې و یو کس او د هغه په ځینو حوالې سره څلور زامنو چې یو بایزی نومېده، بل حلیمزی و، یو بایز به وطمن، بیا حلیم و، بیا پسې خویز و، بیا پسې کوکو چې دا ځیبې کې وروسته اضافه شوي دي. په بل عبارت سره بیا هم یو بایز و، یا بایزی و، حلیم و، یا حلیمزی و، خویزی و، عیساخیل هم ورته وایي، ککوزی، برانخیل، داویزی، مندوخیل، تارکزی او عثمانزی. دا ټول د ده اولاده وه او د دې اولادې نه نن سبا په لر او بر وطن کې تقریبا 1 میلیون شاوخوا کې که مبالغه ونه کړم مومن ژوند کوي. نو دغې د مومن بچو ته د یو قوم خطاب ورکول یا د یو قومیت باندې ویشل دا د پښتون د اصلیت سره او د مومن بابا د هغه اولادې سره فکر کوم یو زیاتې ده چې کېږي. له بده مرغه
په افغانستان کې دا په یو قوم باندې ګمارل کیږي. که موږ د اروپایي هیوادونو یا د نورو هیوادونو سیمو ته هم وګورو، هلته فرضاً خصوصا ما په جرمني کې ژوند کړی، دا د شرایبر او شولر او میولر او شمیت دا فامیلونه ډېر غټ دي او د جرمني په هر او د اتریش په هر سیمه کې به اوسېږي، مګر هیڅوک هم ورته قوم نه وي، ځکه هلته د فامیل په نوم یادېږي، فامیلونه غټېږي. نو زما ټوله دعوه نن په دې بحث کې دا ده چې دغه قومونه دغه څانګې یا دا کورنۍ چې موږ ورته د قومونو خطاب کوو، دا قومونه نه دي، دا بلکې کورنۍ دي، دا فامیلونه دي چې ستر شوي دي، لوی شوي دي او په لاکهاوو په زرهاوو کسان پکې اوسېږي. را به شو محترم سنګروال صاحب ته چې دا موږ سره د لندن نه دی، سنګروال صاحب تاریخ پوه دی، په وزارت معارف کې هم وظیفې سرته رسولې دي او اوس هم په سیاسي چارو کې د فکر خاوند سره دی، په تاریخي لحاظ هم د فکر خاوند سره دی. سنګروال صاحب ستاسو په نظر باندې دغه توپیر چې رامنځته شوی دی، د دغه توپیر بنیادونه او څه ما ورته اشاره وکړه، نور بنیادونه د دې څه دي، تاسو ورته په کوم انداز ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو په بحث کې ټولو درنو دوستانو ته سلامونه، احترامونه. واقعا ډېر خو خبرو ته اشاره وکوله، واقعیت هم همداسې دی چې موږ یو پښتون ټبر یو او په دې کې واړه قومونه ته چې ځای ورکړ سوی دی او وروسته یو شهرت ته رسېدلي، د خپل ټولنیز لاملونه درلودل. دغه ټولنیز لاملونه که فرضاً موږ د پښتنو په باب باندې هغه زاړه لرغونو متونو ته لاړ سو او دا خبرې د دې نه را شروع کړو چې فرضاً پښتانه په بېلابېلو کتابونو کې یا په لرغونو اثارو کې په خپل نامه په کوم نامه یاد سوي دي. دا نو هغه لرغونی تاریخ دی چې سړی کولی شي چې دا موږ په افغانستان کې چغې وهو چې افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري، پښتانه هغه ته ځان رسولی شي. موږ یا په ټوله کې لرغوني آریایان دوه مهم کتابونه لري چې دا یو ډېر لوی لاسوند کېدی شي او تاسو مخکې د ختیځپوهانو خبره وکوله. ختیځپوهانو هم ته ډېره بریده دغه متونونه چې خپل کړي لوستي دي، ډېرې انګېرنې هم له همدې نه راپورته کړي دي. فرضاً یو څوک د علي اکبر جعفري په نوم باندې د مورګنستر لاندې دی وایي چې په ویدي سرودونو کې چې کومه کلمه د پرشو په نوم باندې شتون لري، چې وروسته دا په اوستا کې د پرشا په نوم یاده سوی دی او د اسلامي دایرة المعارف په 219 مخکې دې ته داسې انګېرنه کېږي چې دا د ځینو څېړنو له مخې د هیرودید نه راواخله تر مستر بیلو یا نورو ختیځپوهانو چې کومه څېړنه کړې ده چې وروستی سړی کېدلی شي چې ووایي د کیرو تر پټانس پورې تر ډېره بریده دوی دغه خبرې چې راخیستې دي اصلي منشا یې هم هماغه د ویدي او د اوستایي سرودونو نه راپیل کېږي. وروسته چې بیا هیرودید دې سیمې ته راغلی دی، هیرودید دې سیمه کې د ځینې پښتنو قومونو چې تاسو یې په ځای ورته د کورنۍ خطاب وکړو یا د یو ځانګړي قوم نه بلکې د یو توکي په توګه باندې فرضاً چې یادونه وکړه، هغه د څو قومونو یادونه کوي چې زه د ځینو قومونو وایم فرضاً هیرودید د ساکانو یادونه کوي او ساکي کلمه یا سحاک اوس هم په پښتنو کې یوه پخه ده یا یوه څانګه ده. هغه د اپریتي یادونه کوي. اپریتي یادونه که چېرته موږ د پارتیانو نه را شروع کړو، لرغونو پارتیانو نه یا اپریتي یا پارتي یا چې فرضاً که دا هغه خلک وګڼو چې د یونانیانو ته په باختر کې ماته ورکړه او په باختر کې د یو سلطنت بنسټ کېښود، دغه پارتیان کېدی شي هغه پارتیان هم وي چې دوی د میدیانو سره او میدیان هغه ټبر دی چې د هخامنشیان دې ته اړ کړل چې د اوسني ایران له شمال نه جنوب ته دوی اړ کړل چې جنوب ته لاړ شي او هغه سیمه چې اوس د پارس په نوم باندې یادېږي او همدغه نوم د هغه وخت نه
دیته په میراث راپاتې دی چې د هخامنشیانو وروسته یو سلطنت جوړ. نو که چېرته دا همغه پارتیان وي چې خپله هیرودیت یادونه کوي د پارتي یا اپریتي، نو دغه اپریتي، ستاګیدي، دادیکي او ګنداري او یا دا اوس چې موږ کوم نومونه لرو د یا خپله مستر بیلو په دې باندې ټینګار کوي چې هغه اپریتي یا پارتیان چې یادونه هیرودیت کړې ده دا همدغه اپریتي یا اوسني اپریدي دي، ستاګیدي یا د اوسني خټک دي، یا فرضاً ګنداري اوسني ګنداري دي. او بیا په دغه وخت کې نور یو شمېر بېلابېلو څېړونکو چې فرضاً کولی سو د تتلر یادونه وکړو چې د افغانستان په نوم یو تاریخ کې لیکي. همدغسې د مستر برون چې د ایران د جغرافیې په نوم یو کتاب لیکلی په دې کې لیکي، یا په خپله مستر بیلو چې د افغانستان د قومونو په نوم یو اثر کې دغو خبرو ته یادونه کوي. نو د دې نتیجې ته رسېږي چې کومې خبرې چې هیرودیت کړي دي تر ډېره بریده پورې دا واقعیت لري. او دا کسان دا خبره هم کوي چې هغه وخت چې ګنداري د ګندهارا چې فرضاً کله ټکسلای نه راواخلو تر تخبایی پورې او تخبایی نه تر پېښور، پېښور نه تر همدغسې د افغانستان سیمې هم تر قندهاره پورې او هماغسې تر بغلان یا بغلانګو پورې. نو دغه د ګنداریان چې د دوهم ځل لپاره بیرته راګرځي، نو بیلو دلته په دې ټینګار کوي چې دا همغه اصلي اوسېدونکي وو چې بیرته خپل پلرني هېواد ته راستنېږي یا ټاټوبي ته، دا کلمه چې وایم چې بیرته ټاټوبي ته راستنېږي. او د دې ټاټوبی هم د باختر نه یا د باکتریا نه وروسته دی ډېر ټینګار کوي چې د دې بل پلرنی ټاټوبی غور دی. او رښتیا څومره چې د غور تاریخ ته سړی ګوري، د غور تاریخ ډېر څرګند دی. یعنې دلته د پښتنو په شتون کې نور هېڅ شک و شبه نشته چې سړی فکر وکړي چې دا پښتانه څوک دي، کوم ځای نه راغلي، څنګه نه دي. نو دغه ټاټوبی نور دا ښیي چې د پښتنو اصلي ټاټوبی باختر دی، یعنې وبخئ غور دی. یعنې منظور مې د غور نه دا نه دی چې دا به دی اولنی ټاټوبی، یعنې دلته داسې اسناد موږ په واک کې لرو چې دا ښیي چې پښتانه د دې سیمې اصلي اوسېدونکي دي. که نه ما مخکې یادونه وکوله که موږ فرضاً د ریګویدا پختاس راواخلو یا پختوس راواخلو او یا پورتون راواخلو چې اوسني پښتون سره وي، یا د هیرودیت پختیانو یا اوسنی پښتون یا د بطلیموس پښتین یا د بطلیموس پښتین، که چېرته فرضاً د دې کلمو نه راتېر سو نو موږ وایو چې د پښتنو اصلي ټاټوبی همغه باختر دی، بلخ دی. ولې کوم اسناد چې بیخي هغه روایتي بڼه نه لري بلکې تاریخي بڼه لري او په تاریخي اسنادو ولاړ دی، هغه غور دی. د غور په مسله کې تر اوسه پورې هېڅ تاریخ پوه، البته هغه تاریخ پوه چې هغه د تاریخي میتود سره اشنا وي او په تاریخي متونونه یې لوستي وي، هغه بیا وایي چې رښتیا هم د پښتنو اصلي ټاټوبی دا دی. او ما چې مخکې نومونه وکړل چې دی بیرته ګنداریان چې خپل پلرني ټاټوبي ته راځي د کورنیو جګړو له امله، هغه چې بیرته راځي وایي دغه تقریبا دغه وخت کې عیسوي لومړۍ پیړۍ ده چې دی بیرته راځي. نو د عیسوي لومړۍ پیړۍ نه د دې شتون د دوهم ځل دپاره په غور کې یقیني ده. انګروال صاحب، د پوښتنه دا نه ده چې پښتانه په دې سیمه کې میشتو یا د دې ځای خلک دي که نه دي، دا خو تاریخ ثابته کړي، په هغې به نه غږېږو. ځکه پوښتنه دا ده چې دغه د قوم کلمه چې استعمال شوې ده ټوله ښه بحث په دې دی. که تاسو دغه ته ریګویدا ته وګورئ چې د هندو مذهب د پیدایښت کتاب ده، په اصل کې په 1900 قبل د میلاد نه دا کتاب لیکل شوی دی. او په دې کتاب کې ذکر شوی دی چې په اوسني افغانستان سیمه کې یو خلک اوسېدل چې هغې ته پاکتا یا پښتانه وایله. نو تقریبا چې سره یو ځای کې 320 کاله وړاندې د نن نه دې ته ځان له د پښتون ذکر شوی دی، دې ته د قوم ذکر نه دی شوی. که د قوم مسله هلته موجوده وي چې دوی په قومیت باندې، یعنې فرضاً د دراني او په غلجیو باندې شوی، حتما دا ذکر به شوی چې دلته څوک موجود
ځکه روایتونه چې راځي د سیمې د تاریخ د سیمې د خلکو د موجودیت په اساس سره کیږي دلته واضح ده دا فقط یو ذکر شوی چې هغه د پښتون ذکر شوی دی زما ټوله دعوه دا ده چې دغه ویش چې راوړل شوی دی قوم ورته ویل کیږي دغه ویش د پښتون د بېلتون دپاره رامنځته شوی دی بالکل واقعیت همداسې دی چې موږ فرضاً د غلجي کلمه چې یادېږي یا د دراني کلمه یادېږي دا د دراني کلمه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه خپله دا کوم دا د کوم شجرې چې تر اوسه لیکل سوي لکه تاسې چې د مومندو قبیلې ته اشاره وکړئ دغه شجرې چې لیکل سوي دي دغه شجرو له مخې هم که موږ دراني ته لاړ شو د دراني کلمه په دې شجرو کې نشته ده او د دراني کلمه هماغه وخت څو روایتونه د دراني د کلمې په باب باندې شتون لري لومړی هماغه چې په 1940 کال چې احمدشاه بابا راځي او هغه صابر شاه مسعود دې ته دوري دراني وایي یو ده په خپله بیا د درانیانو کلمه تر ډېره بریده ابدالیانو ته نه ده کارول سوې بلکې یوازې پوپلزیو ته د دراني کلمه کارول سوې ده چې دغه د یو قوم په توګه خو په هېڅ صورت نه دی بلکې کېدای شي د یو صفت په توګه باندې استفاده وشي او نور کوم قومونه چې فرضاً په دا شجرو کې راغلي دي دا د قوم په بڼه نه دي راغلي بلکې دا په دې بڼه راغلي دي چې د ټولنیزو مناسباتو له مخې چې کله دوی یوې سیمې ته راتلل فرضاً د پلار په نوم یا د نیکه په نوم چې دوی کوم ویش کوه دغه ویش د څه شي ویش و د ځمکو ویش و دا ویش کې اوازم بند شو صاحب اوازم بند شو سنگروال صاحب اوازم نه راځي اوازم سنگروال صاحب نه راځي صحیح شو و صحیح شو نو دغه 15 شجرې چې د ځینو په شجرو کې راغلي چې بیټني دي سړبني دي غرغښتي دي ماتوزي دي کرلاني دي فرضاً موږ چې دغه 15 څانګې هم په شجرو کې یو تعداد یو شمېر څېړونکو راخیستي دي دا د قوم په بنسټ باندې نه دي بلکې دا د دې په بنسټ باندې دي چې کله د ځمکو ویش کېده کله چې د اوبو ویش کېده یا ځینې نور د یو تفکیک له مخې باندې دا خبرې راغلي دي نو موږ دا نسو کولی چې د څوک چې د نیکه په نوم یاد شوی هغه ته د یو قوم خطاب وکړو څوک چې د پلار په نوم یاد شوی دی هغه ته هغه خطاب وکړو که فرضاً زه تاسو ته په لنډه توګه دغه یو شی ووایم شاید یو څه ستونزه به هغه سي فرضاً احمدشاه بابا د محمد زمان خان زوی د دولت خان لمسی د سرمسخان کړوسی د شیرخان کوسی د شیرخان او بیا هغه د ظفرخان او د سدو لمسی ته ګوره تر سدو پورې دغه حال کورنۍ چې ورسېده دوی د سدوزي سدو نه راخیستل شوی سدو یو شخص دی سدو قوم نسو که نه بلکې یو شخص و سدو نه وړاندې ځمه سدو د عمر زوی دی هغه د معروف زوی دی معروف د غني زوی دی غني د باني زوی دی باني د عدید زوی دی هغه د پوپل زوی دی ګوره تر پوپله ورسېدو چې موږ پوپلزي لرو پوپل شخص دی قوم نه دی فرضاً د پوپل نه وړاندې ځو پوپل د زیرک زوی دی هغه د عیسی لمسی دی یا د زختر کړوسی دی د ابدال کوسی دی موږ دلته ابدال ته لاړو ابدال هم یو شخص دی یو قوم نه دی ابدال نه وړاندې ځو ابدال د ترین زوی دی ترین د شخبون لمسی دی او هغه د سړبن کړوسی دی بیرته هماغه موږ 15 ورونه چې لرو یا 15 شجرې چې موږ لرو چې سړبنی دی غرغښتی دی چې غرغښتی هماغه غور چې تاسو مخکې ورته اشاره وکوله د غره یا د غرزیو ده بیرته همغې شجرې ته ځو که فرضاً همدغسې موږ د غلجیانو راواخلو ګوره غلجی هم یو نوم دی قوم نه دی فرضاً غلجي ته وایو چې غلجي چې ته واقع کوو فرضاً وایي چې د غلجیانو فرضاً میرویس خان نه را شروع کوو هغه مې احمدشاه ابدالي نه را شروع کوو اوس میرویس خان نه را شروع کوم چې په اصطلاح هغه درانی یا ابدالی او دا غلجی فرضاً میرویس خان د شاه خان زوی دی د قطب خان هغه بیا د قطب خان د اسحاق د حسینزي
هغه بیا د ملکیار د هوتک د بارو، هغه د توران او توران بیا غلجي زوی او هغه د بیبي متو سلطان حسین غوري پورې ورسېد. دلته ګوره د قوم مسله بیخي نشته، دلته یوازې د اشخاصو نومونه دي. د اشخاصو نومونه د یو ضرورت له مخې رامنځته سوي، دا باید ومنو. دا ولې منو؟ دا ځکه منو، ما مخکې زه په خپلې خبرې بیا ټینګار کوم، هغه ځکه منو چې موږ د ځمکو د ویش مسله که فرضاً د غور نه راځو قندهار ته او د قندهار نه راځو همدغسې این تر پښتونخوا پورې د ځمکو د ویش مسله په وار راغلې، د اوبو د ویش مسله په وار راغلې. دی دغه د اوبو ویش یا د دغه ځمکې ویش فقط په دې اساس باندې کړی دی او دی چې فرضاً واک ته هم رسېدلي دي. تاسې په دې پوهېږئ چې پښتنو چې واک خپل کړی دی دا د قوم په بنیاد نه دی، دا د ټولو پښتنو په بنیاد دی. که موږ یوازې د دراني قوم راواخلو، تاسې ته تاریخ معلوم دی چې فرضاً د دراني په قوم کې پخپله یا د احمدشاه ابدالي په قوم کې یا په ابدالیانو کې او وروسته چې دوی په هرات کې واک او ځواک ته رسېږي، د دوی په خپلو هغه سکني تربورانو کې دغه لانجه را پیدا کېږي چې بالاخره د دې تربوران دې ته اړ کېږي چې دوی ملتان ته د خپلو تربورانو د لاسه لاړ شي. همدغسې که فرضاً موږ په هغه کې چې په غلجیو کې چې غلجي په نوم باندې کوم هغه کورنۍ چې د توخو نه راواخلو تر ناصرو نه راواخلو تر نیازیو نه راواخلو تر هوتکو نه همداسې چې څونه دغه څانګې پورې تړاو لري، په دې کې خپل منځي ډېرې جګړې رامنځته سوي دي. ولې کله چې بیا پښتانه د یو واک خاوندان سوي، هغه کې بیا دا نه و چې یوازې غلجي فرضاً زه درته د میرویس نیکه وایم، میرویس نیکه چې د ګورګین پر وړاندې پاڅون کوي، دې کې یوازې غلجي نه و، دې کې همدا دراني و. که فرضاً څه وخت چې شاه محمود هوتک اصفهان نیسي او هلته واک ته رسېږي او ورپسې شاه هوتک هلته شهنشاه کېږي، هلته د باچاهي تاج به سر کوي، دوی سره یوازې دا نه و چې غلجي ورسره و. په دې کې همدغه د قومونو د شجرو له مخې په دې کې کرلاني و، په دې کې دا د غلجي چې موږ کوم نوم ورکوو دا و، په دې کې سړبني و، په دې کې غرغښتي و، یا فرضاً د آزاد خان غلجی چې موږ یادوو چې دی تقریبا د ایران د شمال نه راواخله این تر عراقه پورې چې دی واک ته رسېږي، د تخلص غلجی و، ولې معنا یې دا نه و چې د سره په جګړو کې دا و. یا څه وخت چې هغه د پښتنو واک د هغه نه راشروع کړو، د شیخ حمید لودي نه راشروع کړو، شیخ حمید لودي، نصر لودي، داود لودي. څه وخت چې دوی په ملتان کې واک په ځواک ته رسېږي، دا معنا دا نه لري چې دوی سره یوازې لودي ټبر و. یا فرضاً موږ هغه ته ځو غوري شهابالدین ته ځو، تاسې غوري شهابالدین په لښکرو کې موږ نه سو نه یوازې هلته هغه سره پښتانه نه وو بلکې د هغه سره حتی نور قومونه هم ورسره مل وو. یا فرضاً موږ هلته هغه یادو، بهلول لودي یادو، سکندر لودي یادو، ابراهیم لودي یادو. تاسې که فرضاً د هند دغه تاریخ راواړو پاڼې له مخه تېرې کړو، هلته ګورو چې د دې لودیانو سره په دې د هند په قدرت کې، د هند په واک کې څونه نورو قومونو یا نورو خیلونو یا نورو دغه نمونه چې اوس ایښودل سوي دي شتون درلوده. همدغسې سوري شیرشاه ته راځو، همداسې سلیم شاه ته راځو، همداسې ورپسې راځو این تر احمدشاه ابدالي پورې. فرضاً د احمدشاه ابدالي په لښکرو کې خو موږ نه سو ویلی چې یوازې ابدالیان وو، بلکې د افغانستان نه یوازې پښتانه قومونه، حتی نور واړه لږکي چې په افغانستان کې شتون لري دا هم وو. نو زه د دې خبرې خپله وروستۍ خبره دې ته رسوم چې نه کله هم دغه چې موږ د غلجي کلمه یادو یا د دراني کلمه یادو یا د ابدالي کلمه یادو، دا د اشخاصو نومونه دي بلکې دا د قومونو نومونه نه دي. سنگروال صاحب یوه ګیله زه لرم، هغه د تاریخ پوهانو نه ده او تاریخ لیکونکو نه ده. زما د تحقیقات په اساس د تاریخ پوهنې ما سیاست زده کړی دی او منځني ختیځ زما مسلک دی. تر څو چې ما څېړنه کړې ده د دراني او د غلجي په نوم د ویش کلمه الفنستن د اول ځل دپاره راوایسته. یو کتاب یې لیکلی و چې د کابل د
سفر یاداشتونه چې په سلطنت 1815 کال کې دا لیکل شوی و. د هغې وخت نه دغه کلمه رامنځته شوه او موږ تاریخ لیکونکو له بده مرغه پرته له دې چې د کلمې باندې تحقیق وکړي دوی دغه قومونه دغه پښتانه په دغه دوو خیلونو باندې وویشل په دوو قومونو وویشل خیلونه نه په قومونو وویشل او دا یاد کړه چې د موږ تاریخ پوهانو ولې دې ټکي ته توجه نه ده کړې ولې اوس هم ځینې خلک لګیا ته حبیبي صاحب دا خبره هم لیکلې ده نورو تاریخ پوهانو دا لیکلې کاکړ صاحب دا خبره لیکلې ده همداسې نورو به هم لیکلي دا ګیله موجوده ده چې ولې دوی د اصلاح راونویسته ولې دغه نننی بحث رامنځته شو که دوی دغه اصلاح رامنځته کړې وه نننی بحث به نه رامنځته کېدی. یوه لویه بدمرغي همدا دی دغه تاریخ پوهانو چې تاسې نوم واخیسته له کاکړ صاحب نه پرته البته که څه هم کاکړ صاحب دروند سړی و زه نه وایم کاکړ صاحب دلته راغی لندن کې ما سره تقریبا اوسېده دغه د مرګ نه تقریبا داسې یو کال وړاندې ما هغه سره همدغه خبره مطرح کړه چې ولې په وار وار تاسې دغه کلمه راغبرګه کړې د معاصر میتود سره آشنا سړی و دې کې شک نشته خو له بده مرغه بیا هم هغه تاریخ نوی تاریخي میتود چې اوس دستي په نړۍ کې دود دی تر ډېر بریده چې کاکړ صاحب مسلکي سړی و اکاډمیک سړی و دا هم توجه نه ده کړې او هغه روایتي لیکوالان یا څېړونکي چې فرضاً مثال افغانستان کې موږ دغه 3 تنه نامتو تاریخ پوهان لرو چې کوهزاد صاحب دی او غبار صاحب دی او په خپله پوهان صاحب حبیبي دی دوی ته ډېره تاریخ روایتي بڼه او داسې ډېره تکیه هم په بهرنیو کړي او بهرنیو هم له بده مرغه داسې نه چې په هماغه ژبو پوهېدل خو هغه یا فارسي ته یا ترکي ته یا نورو ژبو ته یا عربي ته دې ژبو ته چې سوي بیا ترجمې نه ترجمې ته راغلي ولې د تاریخ نوی میتود اوس یوازې دا نه دی چې موږ د اشخاصو نومونو ته لاړ شو بلکې هلته ټولنیز مناسبات اقتصادي مناسبات کلتوري مناسبات دا ټول باید وڅېړو فرضاً دغه خبره نه یوازې حبیبي صاحب تقریبا په هغه وخت کې اکثر راخیستې ګرچې که ډېره بریده دا کلمه هغه د یو تاریخ په بڼه نه ده راخیستې کوهزاد صاحب هغه د یو شجرې په بڼه راخیستې خو داسې نه ده راخیستې چې ووایي ولې دلته یو خبره داسې ده چې دا تخلصونه هم یو څه زیان رسولی دی فرضاً د میرویس نیکه تخلص وتق و خو نو یو سړی و که نه ولې خپل افتخارات یې درلودل نو ځکه دا دوره که د فکري په هوتکیانو یاده سوې ده یا فرضاً احمدشاه ابدالي و دغه دوره چې کله دی واک ته رسېدلی دغه دوره د ابدالیانو په نوم یاده سوې ده او همداسې له بده مرغه ډېر او یوازې په افغانستان کې نه دي سوي دا یو خبرې ته تاسې پام راوړم دا په سیمه کې هم سوي دي فرضاً زه هخامنشیانو نه درته راخلم هخامنشیانو ګوره دا یو قوم و ولې دغه هغه د ایران تاریخ د هخامنش په نوم یاد شوی دی نه وروسته ساسانیان فرضاً ساسانیان راغلي ساسانیانو نه وروسته فرضاً صفویانو نه وروسته قاجاریانو نه وروسته پهلویان دریم دغسې یاد شوي دي موږ هم یاد شوي یو خو څومره چې د الپسټرونګ خبره ده د الپسټرونګ د خبرې نه مخکې هم د غلجي کلمې شتون درلود خو زه چې څونه فکر کوم یا چې زه څونه پوهېږم دا چې موږ دښمن ویشي بم دا چې موږ څونه کفایت لرو چې لاره پیدا نه کړي ولې ډېر ورسره مخالف نه یم هغه مخالف ځکه نه یم خو دغونه مخالفت مې دی چې ما باید څوک ونه ویشي ما باندې دا یو نوم دی د پښتون او د افغان دا مې هم سیاسي نوم دی او هم مې د خپل نسب نوم دی لاندې چې ما څوک ویشي که مې د تفرقې دپاره ویشي زه باید ورته هوښیار وم که نه نوره هغه نه دی اوس فرضاً زه تا ته د هغه وم ما مخکې د اپریتي خبره وکوله ګوره د اپریتي تاریخ اما تاریخ ته ځان را رسوي دا اما دپاره ډېر د پام وړ دی یا فرضاً د ستاګیدي مسله راځي یا د ګنداري مسله راځي ګنداریان هم یو قوم دی ځکه چې ګنداره نه مخکې د قندهار نوم تاسو ته معلومه ده اراخوشینیا و اراکونیس و اراکوزیا و
موږ مخکې نمونه درلودل په دې باندې، ولې دغه قوم چې کله بل بیرته راغبرګېږي راځي د ګندهارا نوم چې اوس په کندهار اوښتی دغه نوم یې خپل کړ. زه وایم چې په تاریخي لحاظ باندې ما ته دا زیان نه ده اوښتی، ولې په سیاسي لحاظ یې دا زیان راته اړولی دی. په سیاسي لحاظ چې اوس زیان راته راړولی، زه باید زه خپل هم باید سیاسي سمه د سیاست په وړاندې باید سیاسي دریځ خپل کړم. ولې څه وخت چې تاریخ ته ځو، په تاریخ کې خپلې لیکې معلومې دي. پښتون لکه تاسو چې ویلې چې د ویدي او د اوستایي سرودونو نه مه رااخله، د ویدي او اوستایي سرودونو هلته ما د پښتون د قوم ستاینه کړې معلومه ده چې زه پښتون یم. او دا یا 15,000 کلن تاریخیان لکه تاسو معلومه ده چې ویدي سرودونه 1500 قبل المیلاد یا مغزیدي کې چې راواخلي، نو تقریبا کم دغه نیټه موږ صحیح وګڼو نو 3,500 کاله کېږي. نو 3,500 کاله مخکې د ما نوم و، یا که فرضاً د اوستا نوم راواخلو، نو د اوستا نه راواخلو داسې وګڼه چې 3,000 کاله کېږي، ځکه وایي چې اوستا د مغزید د نظر کاله ده. ولې یوې بلې خبرې ته زه تاسو پام راړوم، هغه دا راړوم د اسپه کورنۍ نوم زه درته اخلم. اسپه درېیمه سلطنتي کورنۍ وه چې په بلخ کې واک ته ورسېده د افغانستان په لرغوني تاریخ کې. ولې اوس ډېر څېړونکي د اسپه یا اسپاجي، ډېر څېړونکي یا فرضاً ختیځپوهان چې دوی خپل امکانات لري، هغه امکانات چې دوی لري خو زه نه لرم، هغه وایي چې اوسني سبزیدي. ما ته ډېر تاوان نه کوي دا خبره چې هغه د اسپازیو یا فرضاً د اسپازیو نه وروسته زه تاسو ته د شنسب کلمه یادوم. د شنسب کلمه هم د شین اسپ په نوم ډېرو څېړونکو لرغونپوهانو راخیستې، چې د شین اسپ او شنسبیان او ماهویان اصلي پښتانه دي، او د هغه پښتانه دي چې د په وخت کې تقریبا د پښتنو واک تر کشمیره پورې رسېده، چې دا تقریبا افغانستان در پرتو تاریخ په 200 مخکې دغه خبره سوې چې د تر کشمیره پورې واک چلو. زه د دغه د ځینو د قومونو نومونو سره یا فرضاً د ساک کلمه، د ساک یو قوم په نوم باندې که فرضاً زه ووایم، خو د ساک د کلمې نه چې راځي تر اوسه پورې د ما د قوم دغه یو هویت څرګندوي چې دغه قوم ګوره دغونه مخکې سلطنت درلوده او تر اوسه پورې هم د ما په قوم کې دغه ریښې شته ده. زه د دغو نومونو سره د ما عرض دا ده چې زه دې نومونو سره مخالف نه یم، ولې زه د سیاسي کړنو سره مخالف یم چې ما څوک په خیلونو ویشي، څوک مې په ځای ویشي، او څوک مې په یو نوم په بل نوم باندې ویشي. او دا ته پوهېږې دا سیاست دا اوس دستي په معاصره په دا اوس څو ورځو کې ولې پیدا شو؟ دغه د اسرایل له مخې چې ځینې سرشمېرنه راپیل شوه، دلته یو شمېر وړو قومونه وویلې چې هغه د موږ باید هم خپل هویت معلوم کړو. د پښتون هویت خو که فرضاً غلجي هم ولیکې، که درانه هم ولیکې، هر شی ولیکې، خو بالاخره ټوله دنیا په دې پوهېږي چې دا پښتون ده. ولې اوس د نورو قومونو نه چې که ځانګړې توګه نوم یې درته واخلم، تاجک بیچارهګان ورخطا دي، ځکه هغه ځکه ورخطا دي تا یو په لکاو پوپلزي د پوپلزیو په تذکیرو کې ته وګوره نوشته ده تاجک. تاسو د مومند کلمې شجره ویلې، زه په جلال آباد کې په لسګونو کورنۍ درته ښیم چې هغو په خپله تذکیره کې لیکلي تاجک دي مومند، او په مومندو کې بیا خلیل مومند دي. دا اندېښنه اوس هغو ته پیدا ده، یا هغه قومونه چې په بدخشان کې دي، یا د پامیر په غرو کې دي، یا همداسې راځه په تخار کې دي تر کندوزه پورې، دلته چې کوم واړه قومونه موجود دي، دا ټول قومونه اوس خپل نوم غواړي، تر ساداتو پورې، تر عربو پورې، تر وروسته. نو هلته چې سي د ما دغه ورونه ګر چې موږ باید کوشش وکړو د یو افغان په نوم چې سره راټول شو، دا به ښایي. او که فرضاً بیا سره نه راټولېږي، نو د ما دا ورونو ډېر تاوان په دې وکړو چې اوس دا ټول قومونه چې ووتل، نو په فیصدي ته چې بیا راسي، نو بیا د ازبک ورونو او د هزاره ورونو فیصدي نه هم راغورځي. نو ځکه خو اوس دوی دا اندېښنه پیدا کړه په ما کې د غلجي او د دراني خبره بیا راغبرګه کړه. دا الفسټون اول پیل وکاوه، وروستی پیل یې داسې و. د الفسټون هم سیاسي موخه درلوده، اوسني هم سیاسي موخه لري. ولې د موږ هوښیاري په دې کې ده چې موږ باید پوه شو چې موږ یو واحد خبر یو. مننه سنگروال صاحب. را به شو محترم ګردیوال صاحب ته محمد شیرین ګردیوال د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ د ګردي کلي د ځکه اوږده شجره یم چې زما کلیوال دی.
نو په هر صورت سره د رحمان بابا نه خلاص شوی به جرمني ته تللی دی په ادبیات تعلیم او تربیه کې ماسټري ترلاسه کړې هلته ښوونکی پاتې شوی په حکومت کې هم وظیفه ترسره کړې ده او د پښتون ټولنیز ګوند مرستیال هم پاتې شوی په سیاسي فعالیتونو کې ډېر فعاله سړی دی ګردیوال صاحب رابه شو دې ته چې سنگروال صاحب سیاسي مسلې ته اشاره وکړه په دې کې شک نشته چې دا خبره ډېره سیاسي شوې ده مګر ستاسو په اند باندې دغه سیاسي کېدل د دې مسلې آیا د دې څو چا لپاره چې دوی راپورته کړي دوی لپاره به هم ګټه وکړي او که نه هسې غواړي دوی چې دغه چا خبره میدان خړ کړي او بالاخره هغه څه موخې چې دوی لري هغه ترسره کړي ګردیوال صاحب دغه د خلاص کا مایکروفون د خلاص کې ګردیوال صاحب ها اوس خلاص شو مهرباني اول خو د ټول نه تاسو کوم ټیم چې یو کبیر خان مې ولید هغه ته نور کار څومره ملګری هغه ته سلامونه او بیا په ځانګړي ډول سنگروال صاحب ته ډېر سلامونه ما خو د تاسو خبرې واورېد هغه نه خو یو جان مننه زه خپله که رښتیا خبره ته کوم تاریخ پوه نه یم خو دا مسله حساسه ده د دې حساسیت د وجې نه یو څه به خیر دی وویو او ستاسو اورېدونکو او لیدونکو ته هم سلامونه او نیکې هیلې او د سنگروال صاحب نه خو ډېره مننه چې هغه رښتیا په دغه مسایلو کې نه چې تاریخ پوه دی یو ملي شخصیت هم دی او په موږ باندې ګران دی او قدردان دی د داسې خلکو ډېر خیال ساتل پکار دي ډېره مهرباني رابه شو دا ستا پوښتنې ته یقین وکړه ما چې دا ستاسو خبرې واورېدې کش کې چې ستاسو د پروګرام وخت یو 15 ساعته وی او موږ په صحیح معنا کې په بعضې مسایلو باندې خبرې کړې صحیح معنا مې دی چې تاسو داسې ډېرو مهمو شیانو مهم ځان نه اړینو نقطو ته اشاره کوئ چې په هغې زه فکر کوم چې 2 ساعته او 3 ساعته وخت هم ډېر کم دی موږ او تاسې د دې مسایلو جرړو ته باید لاړ شو چې کله د مسایلو جرړو ته لاړ شو موږ هله بیا پوهېږو چې حقیقت او واقعیتونه په څه ډول دي دا را برسېره کول پکار دی دا موږ نه دي را برسېره کړی موږ ډېر سطحي او د مسایلو سره او د ډېرو مهمو اړینو مسایلو سره ډېر سطحي برخورد کوو چې دا زموږ ګناه ده او ظلم دی ځان سم کوو او د خپلو خلکو ولس سره هم کوو دا ته چې کومې خبرې ته اشاره وکړه ستا سوال دی زه په مختلفو وختونو کې په دې تېرو 40-50 کلونو کې چې زه لږ په سیاست پوه شوم په مختلفو وختونو کې دغسې مسایل خلک راواچوي دا یا قصدي یا شعوري یا غیر شعوري خو د پښتنو د ستر ملت د اصلي ترقۍ او سوکالۍ په مخه کې د خنډونو را پیدا کولو دپاره طریقې وسیلې استعمالوي ولی استعمالوي د څه دپاره استعمالوي څوک دي ولې دا کار کوي همدا مې درته چې که په دې شیانو موږ او تاسې بحث کوو نو دا ستاسو پروګرام که 15 ساعته هم وي دا زما دپاره کم د دې دپاره چې صحیح په دې مسایلو باندې بحث وشي بنیادي خبره دا ده یو ډېر مهم ټکی چې زه ورته اشاره غواړم خدای دې وکړي چې زما نه خبرې غلطې دغه هېرې نه شي ځکه موږ خو هم بوډاګان یو هم مریضان یو زموږ نه بیا هغه تسلسل ګډوډ کېږي او هغه دا تاسو یو ډېر مهم شي ته اشاره وکړله او هغه د خیلونو باندې او قومونه موږ همیشه تقریبا زه په خپل ځاني 14 کالونه زیات وشو 18 کالونه چې په خپلو مقالو او په ډېرو شیانو کې دغه پښتون د یو ملت په حیث تعریف کومه دا قوم نه دی قومونه خو ځاله په مومندو کې هم 12 خپې دي همداسې په بارکزو او شینوارو کې هم 12 خپې دي نو معنا دا خو دا خپله کوش د خپو پسې لاړ شي په 2-3 قومونو کې چې راشي دا په خپله یو دغه دی نو دا قصې ډېرې اوږدې دي زه فکر کوم او زما خپله دا سوچ دی او موږ په کوشش کوو چې په بعضې مقالو بیانونو کې خلکو ته دا لږ څرګند او جوت هم کړو چې پښتون یو ملت دی بنیادی خبره اصل کې دا ده چې دا خلک په کومو حساسو موقعګانو کې چې د پښتون د ستر ملت د ترقۍ او بنیادي بنسټیزو خبرو مسلې خبرې راشي خلک دغه ډرامې را پیدا کوي
او دا ډرامې د وخت سره راپیدا کوونکي هغه خلکو ډرامې دي چې هغه د پښتون د ستر ملت د مهمو شیانو نه په فرعي لارو باندې برابر کړي. دا ښه کار نه دی. دا هر څوک چې دا کار کوي دا ښه کار نه دی، او هر څوک چې کوي دو به خپل ځان ته تاوان ورسوي، خو فایده هیچا ته هم نه رسېږي. ځکه چې دا ډېر واړه شی دی. پښتون نن هغه یو دغه نه دی، وړوکی غوندې یو څیز یا شی نه دی چې ته په داسې مسالو باندې نن راقابو کړی شي. خو هغوی خپله خواري او خپل هلې ځلې کوي. دې باندې لکه مخکې چې سنګروال صاحب په حق باندې ورته اشاره وکړله او وویل چې دا به هغوی کوي، خو نن په دې شیانو باندې صحیح د پښتون به د بعضې د وخت حساسیت د مهمو مسلو په وخت کې شکمن کی لږ به یې ګډوډ کی، خو اصلي بهیر نه ځکه دا شیان نشي لرې کولی چې نن پښتون په هغه پړاو کې نه دی لکه څنګه چې دوی فکر کوي. او مخکې سګروال صاحب واقعا بعضې ټکو ته اشاره وکړله او هغه بالکل په ځای د هغه د دوه وړو قومونو یېره ده. موږ د دوی خلکو د یېرې د خاطره ویو چې دا کارونه مه کوئ، ځکه دې کې ستاسو خپله تاوان دی. زمونږ پکې ډېر تاوان نشته، او نن ګمان کوم پښتون په لروبر کې په دې پوه شوی دی چې موږ یو څوک یو، او پښتون په خپل تاریخ کې یو څه وو، داسې نه دی چې ګینې موږ ځان ته په خپله دا صلاحیت او ظرفیت ورکوو. نو که موږ د احمدشاه بابا امپراتوري یادوو او کیسې یادوو، نو دا خو یو څوک وو که نه، دا خو اوس وخت نه دی که نه. دا همداسې پسې اوږده کم چې تاریخي مسایلو ته سنګروال چې په حقه باندې اشاره وکړله، نو دا شیان د دې خلکو په تاوان تمامیږي. که دوی هوښیار وي او هوښیار شي او یا هوښیار وي، باید دا کارونه ونه کړي. دا د دوی په تاوان دی، موږ ته دا هېڅ هم نشي رامخته کولی. پوښتنه دا ده چې د تاوان خبره وشوه، اصلا زما په ان باندې نه یوازې په پښتون کې بلکې په نورو ولسونو کې هم چې سړی د یووالي خبره کوي، نو ضروري نه ده چې دا ویش رامنځته شي. ځکه ویش په یو ملت کې د ویش ویشل دا ستر تاوانونه رسوي، ملت ته تاوان رسوي. موږ یو افغان ملت یو، یو ملت یو، یو خلک یو، یو کور یو، او هغه څوک چې دغه مسایل را برسېره کوي، فکر کوم دا تاسو ته ګردیوال صاحب اشاره مو کړه، دا ټولو ته تاوان رسوي، نه تنها پښتون ته بلکې نور ته هم تاوان رسوي. که تاریخ ته ستانه شو، بیرته لنډ تاریخ ته ستانه شو، کله چې میرویس بابا میرویس نیکه حکومت جوړاوه، هغې کې یوازې هوتکیان یا د خپل شاوخوا خلک نه، بلکې د نورو قومونو د نورو ولسونو خلک هم پکې وو. همداراز احمدشاه بابا چې کله خپل د حکومت بنیاد ایښوده، هغې کې نور ولسونه هم وو، حتی هزاره پکې وو، تاجک پکې وو، نور پکې وو. نو زموږ هغه ګټه په دې کې ده چې موږ سره یو او موږ سره په حساب باندې دا مشکلات رامنځته نه کړو، ځکه دغه توپیرونه دي چې موږ نن د دغې حد ته رسولي یو، او د دغې توپیرونو پرمختلل دي چې دا وطن یې د ناورین سره مخ کړی دی. زما په نظر نه پوهېږم څرګندوال صاحب او ګردیوال صاحب ستاسو دواړو نظر به پکې واخلمه، یعنې ښه به دا نه وي چې موږ پښتون ته د پښتون په سترګه وګورو، تاجک ته د تاجک په سترګه وګورو، هزاره ته د هزاره په سترګه وګورو، ازبک او ترکمن ته د هغوی په سترګه وګورو، او نورو قومونو ته هم د هغوی په سترګه وګورو، او د دوی په منځ کې د ویش کوشش ونه کړو، ځکه د ویش کوشش کول پخپله ناورینونه رامنځته کوي. قیوم خان یو شی ستا خبره خلاص شوه؟ مهرباني وکړئ. نه یو شی ډېر مهم دی او په هغې کې موږ او تاسو دا ستا خبره بالکل په خپل ځای کې دقیقه ده. او موږ هیڅ کله هزاره، ازبک، تاجک، ترکمن ته نه دی ویلی، او هر څوک چې دا خبره کوي چې هزاره، ازبک، تاجک، ترکمن د دې وطن نه دی، دا د انساني نګاه نه، دا د افغاني نګاه نه، دا د دیموکراتیکي نګاه نه، او دا د اسلامي نګاه نه، دا بالکل حقیقت او واقعیت نه دی. دا په کار نه دی، یو څوک باید ونوي، او هر څوک چې وي هغه د انسانیت نه منکرېږي، د افغانیت نه منکرېږي، د اسلامیت نه منکرېږي، او د هر څه نه منکرېږي. دا نه ده په کار. دا هېڅ دویمه خبره دا ده، موږ خو هغه ته ورور ویو، هغه موږ ته ورور وی، ولې هغه موږ ته ورور نه وی؟ دی په دې کې کار کول، دی که زموږ دپاره کورنی کار حل دی،
موږ ټول د مثال په توګه تنها د تاجک بل وطنداران به راواخلو، موږ ټول په فارسي ښې خبرې کولی شو، نه چې خبرې کولی شي موږ په لیکنې هم کولی شو، خو یو تاجک هم 2 منټه سمه پښتو نشي ویلی. خیر دا تغه نه دی، تهمت نه دی، تور نه دی، ولې نشي کولی؟ پښتو په افغانستان کې ملي او رسمي ژبه وه، ولې خلکو ملیت ترې واخیسته، ملي حیثیت یې ترې واخیسته، تنها رسمي کړه. موږ اوس د 1.5% یا د 1% د خلکو د نورو ژبو سره برابر شو. خو موږ خو څه نه دی ویلي د مثال په توګه، ولې دا کارونه کېږي؟ دلته نورې ډېرې مسالې هم دي. زه به اصلي خبرې ته راغلم. اصلي خبره دا ده چې موږ او تاسې بنیادونه او بنسټونه د نه دي ښودي. په کار خو دا وه چې زموږ او ستاسې په دا لر و بر کې داسې بنسټیزې اداري او ځایونه وي چې هغې سره موږ او تاسو ځان په شباهت کې راوستلی شي. او پښتنو هم ځان، پښتانه په دغه ځای منطقه کې دا موږ چې ویو د امونه تر اباسین دا جغرافیه ده، په دې کې چې څه خلک اوسېږي او کوم قومونه او ملتونه اوسېږي، دا ټول د دوی شریک وطن دی او د دې لپاره کار کول پکار دی. هغه موږ خو نه دي ویلي چاته چې ته وځه، هغو په خپله وایي چې زه پلانې او پلانې یم، زه دا نه یم، زه افغان نه منم. نه موږ خو نه دي ویلي ته چې ته یې مه منه، دی په خپله وایي زه یې نه منم. دا د دوو کار دی، زمونږ کار نه دی. زما خبره اصل کې دې ته راجع کېږي چې موږ او تاسې په خپله د یو ستر ملت په حیث په لروبر کې هغه بنسټونه او بنیادونه نه لرو چې کوم په کار دی، او هغه دا دي چې نن داسې مسایل چې ما او تا پرې خبرې کوو باید په هغه علمي ادارو کې حل کېدلې. هلته خلک وي، هلته محصلین وي، هلته د سنګروال صاحب په شانتې تاریخ پوهان وي، نور پوهان وي، ستاسو په شانتې سیاسي پوهان وي، نور ملګري وي چې دا شیان حل و فصل کېدی او د هغې نتایج خلکو ته وړاندې کېدلې. داسې ادارې متاسفانه نشته او نه وي. یا نن ډېر پښتانه غټ عالمان لګې دي د پښتون د درستاخان په نامه، د پښتون د درستاخان په نامه خوري، خو د پښتون درستاخان ته د ده د هلو ځلو په بنیاد هېڅ هم نه راغورځېږي. لکه داسې خلکو سره څه کول پکار دي، یا داسې خلکو څه رقم دغه د پښتون د ستر ملت هغه غټ درستاخانونه، هغه غټ خواره واره ملي ارزښتونه لاړه یو قسم دومره ټیټ او هغه کړه چې زیاتي موږ او تاسې لکه خوشي میدان کې ولاړ یو. دا نه ده پکار. د دې دپاسه پکار دی چې موږ د داسې خلکو او هغه خلک چې دغې ته پام نه کوي یا دا صلاحیتونه او دې ارزښتونو ته پام نه کوي، هغه موږ یو قسم د قسمونو باندې د پامه وغورځوو، اړخ ته کړو. موږ ته ډېر درنې دندې او ذموارۍ را په غاړه دي چې موږ هغه نه اجرا کوو. زه حقیقت درته وایم، زه خپله او ما پرونه په یو مجلس کې ملګرو ته ویل د دې وطن په موږ پور دی، موږ دا پور نه ادا کوو د دې وطن او ولس دپاره. ولې م نه دی ادا کړی؟ خدای له به م ورځي او دا ابدا پوښتنه هم کوي چې تا د دې قوم او په دې وطن او هېواد کې ما پیدا کړی وی، تا څه وکړه؟ زه به ورته څه چې ما څه وکړه؟ نو ما خو هېڅ شی ونه کړ کنه. موږ خو هغه کارونه چې په کار وم نه کړه کنه. ولې مو نه کړه؟ نیمګړتیاوې به وي، خو راځئ چې د نیمګړتیاوو ته پام وکړو. راځئ چې هغه خلک چې دې نیمګړتیاوې لري او هغو تر اوسه پورې په د 40-50 کاله کې ونه شو کولی چې هغه ارزښتونه یا ملي ارزښتونو ته یو ډانچه طرحه او یو ملي شکل او مرکز ورکړی شي. دا څه چې کېږي اکثر وخت خلک وایي پلانې شی وشو، پلانې شی وشو. یاره په 50 او 50 کاله کې چې دا وشو، دا په وړو کې مالګه هم نه ده. د دې نه باید ډېر زخ زیات کارونه شوي وي. لکه تا چې وویله تر یو حده پورې د پښتنو او د ملي ارزښتونو قصې پسې داسې خلکو په چاپیریال کې وي چې هغوی د دې عصري او متمدنو فاکتورونو ترقۍ او د نړیوال پرمختګونو سره سازش نشو کولی. دا یې نه زده. نو چې نو هغې سیستمونو کې چې نړیوال مترقي سیستمونه دغه دي هغې کې ته نه راځي، ځکه ته پرې پوهېږې نه. ته په ډېرو وړو چوکاټونو کې د بعضو مسایلو ته پام وکړو. خو د دغه قصو پسو نه موږ اوس په قلاره راوځو او موږ او تاسې له پکار دي چې ترې راوځو او زیاتي دغه شی د ملي ارزښتونو په بنیاد باندې هغه ادارو خلکو ته ور حواله کړو چې دا ګورې په اصل کې جرم هم دی که موږ او تاسې په دې اخرني حساس وخت کې دا کارونه ونه کړو. او په کار هم ده چې موږ زیاتي خپل ملي ارزښتونه وپېژنو، بنسټونه وپېژنو،
خپل خلک وپېژنو او د دې لپاره د په ایماندارۍ او په اخلاص رامیدان مننه ګردوال صاحب خبره رانه اوږدېږي بخښنه ګردوال صاحب سنګروال صاحب مهربانه دا دوه ټکو په باب باندې خبره کوم. یو ګردوال صاحب د بېلابېلو وختونو خبره وکړه. رښتیا چې دښمن په بېلابېلو وختونو کې موږ ته کمین کې ناسته خبرې رارسې کوي او موږ بیا هم ورته ورور وایو. فرضاً یو وخت یوه زړه خبره راپورته کړه چې پښتانه بني اسرائیل دي. بني اسرائیلو نه راووتو هغه نه خلاص اوس راته وایي چې غلجی بېل قوم دی او درانه بیل قوم دی. په تذکره کې چې لیکي نو باید درانه ولیکي او غلجی ولیکي. وروره دا د ما کار د تا پورې څه. بله ګردوال صاحب بله خبره وکوله چې د افغان کلمه تاسې رښتیا وګورئ موږ چغې ووایو چې وروره ته م افغان یې زه م افغان یم راځه ټول افغانان یو. اخر راپسې شروع کړه چې افغانستان یک نام جالیس. زه د تا ته ورور یم او ته ما ته وایي چې هغه د این نام یک نام جالیس. خو زه درته وایم چې بیا مې ته ورور یې خو دا د ایران پروژې او د پاکستان پروژې د نورو ځایو پروژې دلته ما ته مه راوړه. او که چېرته د لوی قوم مسله کوي د یو واحد ملت مسله کوي نو ګوره په ایران کې 53 قومه شتون لري. حتی اسرائیل هم د دغو 53 قومونو په لړ کې یو قوم دی هلته. او په خپله پښتانه په هغه ځای کې یا د درانیو په نوم باندې تاسو دوستانو ته معلوم دی په مشهد کې تقریبا په 1445 کال د ظاهرشاه په وخت کې یوه سرشمېرنه وشوه. په مشهد کې یوازې د پښتنو 50,000 کورنۍ شتون درلود. هندوستان کې خو پښتنو واک درلوده لسګونه کاله هلته واک درلوده. یعنی پښتانه په دغه سیمه کې یو لوی عظیم قوت دی. دا که څوک مني که نه مني خوښه خو زه وایم وروره راځه دغه به ښیي چې ما په څنګ کې اوسه ټول عمر مې در باندې لاس کش کړی بیا هم در باندې کاږم. خو اوس د ما ګریوان ته لاس مات شو چې اوس ما په ریښکیو په څانګو په ډلو په ډلګیو په قطارونو په لینونو ویشي. دغه ما څنګ کې وړوکی هېواد دی تاجکستان. تاجکستان کې تاسې پوهېږئ 11 قومونه موجود دي. دا د ما خو قوم نه دی. د ما خو که قوم حساب کې ما نه پوښتنه وکړئ چې نومونه درته اخلم. په افغانستان کې لوی واړه قومونه 40 قومه دي چې په دې کې پښتون 15 سلنه پښتون دی او نورو قومونو حصه هم راته معلومه ده. او ما دقیقه د ملي او بین المللي ټولو امکانات چې ما درلودل هغه اسانتیاونه مې استفاده کړې را سره موجوده ده. خو زه کله هم درته نه وایم چې وروره زه دومره یم ته دومره یې. زه وایم ته ما ورور یې دا ما 15 ګوتې او د مخ 2 سترګې فقط ته ما ته داسې حیثیت لري. خو په دغه واړه تاجکستان کې 11 قومه دي. ګوره هلته اوس یو د تاجکستان په نوم یو هېواد دی. ازبکستان کې 23 قومونه دي. هغه هم یو وړوکی هېواد دی ډېر لوی هېواد نه دی. ولې ټول یې هغه د ازبکستان د افغانستان کې کم و زیات هم دغه لسګونه قومونه دي. ولې لوی قوم پکې معلوم دی پښتون دی یا افغان دی. که څه هم زه لا ډېر کوشش کوم چې افغان وایم چې ته م افغان یې زه م افغان یم. خو دا چې تی نه منې افغانستانی وایي دا تا خوښه ده. خو ګوره دا افغانستان ده. هند کې تقریبا سلګونه زه لاړم هند ته. هند کې مې تحقیق کو. دغه یو کتاب مې دغه مومن صاحب په دې وروستیو وختو کې لیکلی دی. ممکن تاسو ته به رسېدلی که نه دا کتاب دی افغانان له پارس نه تر هندوستان. دغه کتاب د دې لپاره زه هند ته لاړم. په هند کې تقریبا داسې وګڼه چې په سلګونو قومونه موجود دي خو هلته یو هندوستان دی. خو ته راپسې دغه خبرې مه کوه چې افغانستان یک نام جالیس. او دومره چې د تعصب خبره ده تاسې د دنیا ټول تاریخونه ولټوئ د دنیا ټول هېوادونه وګورئ همیشه تعصب لږکیو کړی. اکثریت کله هم تعصب نه ده. ولې یوه خبره باید هیره نه کړو چې همیشه چې تا غږ جګ کړی چې پښتو دې خبرې کړي درته ویلي دي ای متعصب است دا متعصب ده. خبره که بېرته را دغه کړو بېرته راشو خپل تاریخي رسالت ته په حساب هغه کومه موخه چې د نن ورځې د هغه ده په دې کې شک نشته دی چې پښتانه نړۍ په ټولو سیمې کې دي. یعنې داسې ما یو تحقیق کړی او زما د راجپوت خلکو سره ډېره دغه وه علاقه وه او ما پیدا کړه چې دا راجپوت په بیخ کې سحاک دي چې دې ځای نه تللي دي د اسلام نه مخکې هلته تللي دي او مېشته شوي دي.
د دوی د غجګي ونی او د اندام او قصد د غچ د په افغاني تاریخ له سره تا دوی ډېر وختله قوم دی په دغه کې راجپوتان چې همیشه د مشابه سره جنگونه هم کړی دي هم د خپل خلکو مګر خبره دار چې په تاریخي لحاظ سره د خلک موجود بیرته ورا شو دیتا چې څه کول وس په کار دي په اوسنی عصر کې خصوصا تاسو تاریخ پوهانو توزینی هغه کسان چې د سیاسي مسایلو کې دغه داخل دي یا تاریخي مسایلو کې داخل دي ترڅو چې دغه فکر بیرته په دې باندې تمرکز شي دغه پښتون په صفت یو قوم وپیژندل شي نه په صفت د بیلابیلو قومونو باندې نور خیلونه یا کورنۍ یا فامیلونه چې زه ورته وایم هغه یو واقعي خبره ده یو واقعیت ده هغې نه سره انکار نشي کولی ځکه کورنۍ غټېږي او چې غټ شي او تر بله سره لرې کېږي اما د دې لپاره په دغه په اکاډمیک لحاظ باندې سړی څه کولی شي څه کنفرانسونو ته اړتیا ده کوم نورو لیکنو ته اړتیا ده آیا کوم سیاسي داسې احتیاط چې فکر کوم هغه ډېره مهمه خبره ده هغې ته اړتیا ده رشاد صاحب یو خبره وه هغه همیشه به ویلو چې که سړی په هر کې کار وکړي او د هر د خوا نه دا مسله غښتلی شي نو دا مسله په خپله په اسانۍ سره ځي دا واقعیت دی چې قدرت نه قوت نه که هر څومره لیکلو کنفرانسونه وکړي زیان نه نیسي نو هغه شعوري لحاظ سره څه کول پکار دي چې یو خوا نه دغه وحدت ټینګ شي د بلې خوا نه اختلافات لرې شي او بلې خوا نه د پښتون کلمه مبسوط د پښتون د دنیا ته موږ وپېژنو د دنیا تاریخ پوهان تاریخ لیکونکي قصه لیکونکي به دې پوه کړو چې دا تاسو چې تر اوسه پورې څه محاسبه کړې هغه غلطه ده اصلي محاسبه دا ده دغه یو شعر د خوشحال خټک درته ووایم پښتون په اصل کې سړبنی دی یا غورغښتی دی یا بیټنی دی غلجی لودي د بیټني له لوره په سړبن پورې بیا کارلانی دی دغه خبرې فرضاً د غلجیو د دراني دا خبرې پخوا هم وي ولې اندېښنه پکې نه وه زه اوس هم د ځان دپاره اندېښنه نه بولم زه وایم چې ما به دغه ډول خبرې چې څوک کوي ما به هغه نور هم خپلو کې سره نږدې کېږو لرې کېږو نه دغه خبره که په کورکلي کې څوک کوي یو نالوستی انسان یې کوي خو که زه ورته د تاسې لکه دا تاسې چې اوس یو ډلهیزې رسانۍ کې موږ دا بحث راشور کړی دا بحث چاته رسېږي یا په تلویزیون کې یا په نورو ډلهیزو رسنیو کې چې دغه بحث رسېږي ما د کورکلي هر سړی چې د خیل او د قوم خبره کوي هغه هم په دې پوهېږي چې رښتیا زه خو نه د په لویه پښه کې افغان یم پښتون یم مسلمان یم هېڅ کومه خبره نشته ده ما دپاره د اندېښنې وړ نه ده ولې یوه خبره زه درته کوم که غواړو چې د همیشه دپاره دغه ډول د دښمن بېلابېلو وختونو کې لکه ګردیوال صاحب چې ویلې چې دښمن یو موقع نه استفاده کوي په ما ګزار کوي دې دپاره چې دې ته د پای ټکی کېدم همدا ښه خبره ده موږ وایو چې وروره ملي یووالی یو واحد هېواد افغانستان د اخلاق دا د دې سیاسي خبرو د دې سرکاري خبرو تر شا یو بله خبره چې ما دپاره ډېره مهمه ده او ډېره مهمه ده که څوک ورته په رښتینې بڼه کوشش وکړي هغه دا ده چې ته پښتو ژبې ته باید خدمت وکړې بله هېڅ لاره نه لرې پښتو ژبه باید شتمنه ژبه کړي پښتو ژبه باید لکه دا تا چې اوس د میډیا ژبه کړي پښتو ژبه باید د طب ژبه سي پښتو ژبه باید د ساینس ژبه سي پښتو ژبه باید د ټکنالوژي ژبه سي پښتو ژبه باید د کتاب ژبه سي پښتو ژبه باید په ټولو علومو کې داخله ژبه سي څوک چې تا خپله ژبه نړۍ ته ورسوله زه په دې باندې بیا مطمئن یم چې بیا نو هېڅ دې اندېښنه نشته چې څوک په تا باندې څوک شک وکړي وایي چې دغه پښتو چې په کتابونو کې دا زرګونه کاله تاریخ لري اوس هغه د دغه یو شتمنه ژبه ده او بېلابېل د دغه ولس خلکو دې ته کار وکړو دا یې وکړو او که همیشه دې ته غوږ کېدو چې هغه دا ویلې ده دا ویلې ما په دې باندې مصروفوي زه لا دغه څوک چې دا اوس ماته دغه سیاسي توطیه راوړاندې کړې ده غواړي مې په دغې توطیه کې مې راګیر کړي زه په خدای کې اندېښنه نه لرم تاسې ما سره شاید دا خبره ونه منئ ځکه زه اندېښنه نه لرم چې د ما ځوانان به په دې پوه شي د ما ولس د ما خلک به په دې پوه شي چې ګوره دښمن څه وایي پرون پورې بیا راته هغه خبرې کولې اوس راپسې دا نو ما به زه وایم نور هم سره نږدې کړي لرې به مې نه کړي خو ښه خبره به دا وي چې موږ د یو لوی افغانستان فکر وکړو بیا د دغه جغرافیه چې اوس یې لرو د دې به فکر وکړو او هغه چا چې
د خپل ولس په اوږه ټوپک ایښی دی، ما په نښه کوي، بل قوم په نښه کوي، ډزې راباندې کوي. هغه ته وایم د تا شپې به هم ډېرې لنډ دي، مه کوه دا کار، تا ته هم ښه نه ده. راځه د قوم د بزنس نه، د قوم د سوداګریزو ارزښتونو نه راووځه، د یو ملت په توګه، د یو افغان په توګه راځه چې سره کینو، دغه سیاسي، اقتصادي، کلتوري کومې ستونزې چې ما په هېواد کې دي دغه ته د پای ټکی کېږي. زه چې څونه پوهېږم دغه خبر. مننه سنګروال صاحب. محترم ډاکټر پوهان صاحب، متین روین لاس چې کړی دی هغه سره ته به وخت ورکړو چې هغوی څه خبره کوي. متین صاحب مهرباني کړئ. روین صاحب سلام و احترامات خود را برای شما تقدیم میکنم. بسیار زیاد تشکر از معلومات بسیار دلچسب و ما عفو میخوایم که به پشتو صحبت درست کرده نمیتونم و بفرمایید. این نمایندگی میکنه متاسفانه از فرهنگی که در گذشته داشتیم، چطور مسئله اتنوسنتریزم در وطن ما زیاد بوده و هم بعضی مشکلاتی که در فاوندیشن اساسی ما داشتیم از نقطه نظر درس تعلیمی، آگاهی و دیگر چیزا. از خلال گپای شما دکتر صاحب مومن و معلوم میشه که در این قسمت یک ذره مشکلات ترمینولوژی بین ethnic به انگلیسی و tribe زیادتر جنبه قومی و قسم داشته باشه، یک ذره در اینجا مخشوش است. یکی دومی که مورخینی که در گذشته هم در این قسمت صحبت‌های داشتن به صورت انفرادی بوده و بس طور موقعی به هر دلایلی که بوده پیدا نشده که چطور بتونن به صورت یک جایی مذاکره و مفاهمه بکنن در این قسمت. و سوم ای که تحلیل علمی هم یک رول بسیار مهم بازی میکنه که به این اساس وقتی که تحلیل علمی صورت میگیره متاسفانه باز وقت چون مسئله لسان، فرهنگ، قومیت یک مسئله ایدنتیتی یا هویت می باشه، مثل یک سوشال سکیوریتی، سوشال بلانکت برای انسان می باشه که بسیار مهم می باشه. و خصوصا در حالاتی که مثلا وطن عزیز ما در 42 سال گذشته زیر حمله مالک همسایه بوده و اینا خواستن که تاثیرات فرهنگی خود سر افغانستان زیادتر بسازن و تمام چیز آل سیاسی شده دیگه. به این اساس بسیار یک ذره مغلق شده که و بسیار مشکل است که حتی اگر به صورت علمی در این قسمت صحبت شوه یا مثلا مورخین یا دیگه شخصیت ها به اینجا بتونن به صورت علمی صحبت کنن یا یک نتیجه گیری شوه، باز هم یک ذره عکس العمل منفی ممکن صورت بگیره، چی از هر قوم، از پشتون باشه یا از تاجیک باشه، از دیگرها باشه. من میخواستم که در این قسمت نظریات شما را بگیرم، شما چی فکر میکنن؟ اگر من باز چیزایی را که گفتم بسیار خوش میشم اگر شما بشنوم. تشکر. مننه ډاکټر صاحب. مونږ خو همیشه آمادگی خوده او هر رقم علمي بحث کیږي مونږ ورته آماده یو، په دې کې مونږ ستونزه نه لرو او تا کولای شو چې د بیلابیلو فکرونو خلک مونږ همیشه راټول کړي او دا به هم راټول کړو. اما چې بحث د علمي بنیاد په اساس باندې ولاړی مونږ ورته همیشه کړی ویل دي. ما همیشه کوشش کړی دی چې دلته هغه تعصبات چې را څرګندېږي د هغې مخه ونیسم. اما ځینې واقعیتونه باید وویل شي که زموږ باندې ښه لګېږي او که خرابان نه لګېږي، دا که پښتون ښه لګېږي او که په تاجک ښه لګېږي او یا بد لګېږي او پښتون باندې ښه او بد لګېږي، هغه باید سړی ووایي. ځکه متاسفانه په تېرو وختونو کې دا کار شوی دی همیشه چې ځینې سیاسي ملاحظاتو په خاطر یا د ځینې ژبني یا قومي ملاحظاتو په خاطر خلکو په ځینو شیانو باندې خاورې اړولي او دا یې نه دي ویلي. اما زه دغه کار نه کوم او همیشه موږ دا کار کړی دی. موږ حتی ځینې مسایل خپاره کړي دي چې هغه پښتنو په موږ باندې ډېر انتقاد هم کړی دا خبره ولې خپروي. منتاسو تاریخي واقعیتونه دي سړی باید ووایي. نو موږ حاضر یو تاسو چې هر وړاندیز کوئ که پروګرام په نظر کې لرئ وړاندیز یې وکړئ. په سر سترګو باندې به موږ دا پروګرام جوړ کړو
او په دې اکلا باندې به سره خبرې مو کو که ملګری ستاسو که سنگروال صاحب ګردیوال صاحب تاسو سره په دې خبرو په ترڅ کې کومه تبصره لري هغه ته وخت ورکو چې نه زمونږ پروګرام هم نور مخ په خلاصېدو دی د بعد مرګ ګردیوال صاحب موږ 15 ساعته وخت نه لرو دا مسله خو ډیره اوږده ده خو خبره په دې کې ده چې دا وطن دغه څه دی چې سړی ډېر څه نشي کولی نو سړی به څه وکړي په صورت سره که تاسو اخري څه خبرې لرئ دواړه تاسو ته زه وخت درکوم د هغې نه وروسته بیا موږ خپل پروګرام پای ته ورسوو د ګردیوال صاحب په اجازه منتهه مومن صاحب تاسو ته مې دا خبره کوله چې دا یو کتاب د هغې لیکلی دی د کیپټن رابینسن نوما ټرایبز دا کتاب د تقریبا دلته رښتیا د یو شمېر قومونو یادونه کړې ده ولې بیا چې څه وخت نتیجه دغه سړي راخیستې بیا نو په پای کې ویلي دي چې دغه ټول دغه واړه قومونه چې د نومونو نه را پیدا سوي دي چې د نیکه نوم د پلار نوم یې بیا وروسته په خیلو په زی اوښتی دی خو په حقیقت کې دغه ټول مغه یو قوم دی چې هغه ته پښتون وایي نو دغه نتیجه ده تاسو هغه څنګه الپشتون خبره وکوله داسې نورو تاریخ پوهانو او لویدیځوالو یا ختیځ پوهانو نور هم دا ډول خبرې کړي ولې په پای کې بیا دغه نتیجې ته رسېدلي چې دغه قوم دغه شجره ده او د خپل د تیر قوم بیکګراوند دی چې اوږد تاریخ لري په دې کې سنگروال صاحب په هغې وخت کې چې مونږ د سباوون مجله د کاغذ په مخ هم چاپوله فکر کومه دا مسله په 94 کال کې یو څه راپورته شوه په هغې وخت کې هم په انګریزي باندې مضمون ولیکه په همدې خاطر باندې چې دې ته سړی متوجه شي همدا مثال مې د ستونزه په جرمني کې اوسېدم سړی چې چېرته اوسېږي د هغې زیاده د خلکو سره هم یو علاقه لري او معلومات هم لري ما دا مثال ما راوړ چې فرضاً په جرمني کې دا د ملر او شرایبر دا د شمت دا فامیلونه چې ډېر غټ دي او دا دې معنا نه دي چې دا قومونه دي بلکې دا خلک دي کورنۍ دي او دا په افغانستان کې هم عین مسله ده دا خیلونه دي مثال دا کورنۍ دي دا دغه دي دا دو باندې قومونو باندې ویشل دا یو غلط کار دی او موږ ته تاوان رسوي نه یوازې پښتون ته تاوان رسوي بلکې ټول ته تاوان رسوي ځکه دا یو ستونزه په دې هېواد کې رامنځته کوي ګردیوال صاحب تاسو مې او بالکل بلکې یو څه مې په اخر کې ویل ډېر مهم ټکي و نن په حقیقت کې او زه به ته همدا ویم چې په راتلونکي وخت کې په لروبر کې د ملي مشرتابې په حیث باندې یو ډله رامیدان ته شي او دغه شیانو باندې کار وکړي دا د وخت تقاضا ده په کار ده چې داسې یو شی وشي دویمه خبره ده چې یو په لروبر کې دا موږ چې کله د لروبر خبرې کوو په لروبر کې ځله د پښتنو خبرې نه کوو دا نور او دا امون تر اباسي نه پورې دا خاوره او ځای چې کله ویو په دغه کې یو اکثریت قوم وشیږي او دغه اکثریت اقلیتونه ساتلی شو خلقتونه اکثریت نشي ساتلی دا ډېر ګران خبره کله چې موږ د خپل ځان خبره کوو دا نور په دې نه خفه کېږي چې ګینې موږ د ځان خبره کوو موږ له رښتې په کار دی چې په لروبر کې زیاتي دا خلک یو بل ته سره لاس ورکړي د دې لپاره یو ګډه مشرتابه په کار ده یو ګډ مرکز په کار دی او د یو ګډې ملي طرحې جوړېدل په کار دی چې د راتلونکي وخت د دې ستونزو مشکلاتو جوګه شو په غیر د هغې نه به ګورې موږ ټول عمر د داسې ډرامو قیسو ستونزو او لانجو سره مخامخ یو تنها ویر او جړه به کوو لکه دا اوس چې روان دي او دا نه ده په کار ده چې زیاتي په صحیح معنا کې د دغې ټولنې د دغې ملت تحلیل او تجزیه او شننه وشي هغه شیان چې واقعا په دې تېرو 50 او شپېتو کلو کې ستونزې مشکلات او لانجې را پیدا کړي او دا قوم ملت د یو قسم ستونزو لانجو سره مخ کړ دا اړخ ته او د اوسنۍ زمانې یا د نوي زمانې یا د 21مې پېړۍ د تقاضو مطابق داسې یو حرکتونه پلانونه او ابتکار او مثبت بدلون رامنځته شي چې هغه
رښتیا د راتلونکي نسلونه په دې باندې ویاړ وکړي. دا موږ تاسو له پکار ده، دا زموږ ستاسو دنده او ذمهواري جوړېږي او دا باید موږ وکړو او دې ته ټولو ته پکار دی چې په قلار رامیدان شي او بل ته لار ورکړي. مهرباني. مننه ګردوال صاحب. یو څو تفسیري راغلي د ځینې دوستانو نه، هغه به هم زه ولولم، بیا پروګرام بند کړو. یو حامد الوطان لیکلي که پښتانه یوازې خپله ژبه خپله کړي او جرأت و متانت وکړي نو ټولې خبرې حل کېږي. بل یو چا لیکلی دی چې راویښ شي او ژبې ته چوپړ شي. صادق صاحب لیکي چې دراني اولیا نشته، پښتون یو قوم دی او لارو با ټول یو قوم دی. بارګزی صاحب لیکي چې د هیله ده د پښتون لغت وکاروئ، د قوم لغت د ملت، ځکه که ملت موږ وکاروو بیا موږ سره نور خلک په ستونزه کې پاتې کېږي. دا د هغوی نظر دی. مګر زموږ نه ویلي چې د دې باندې بحث کول پکار نه دي، ځکه دا ولې بحث پې کړی دی. زموږ بحث بارګزي صاحب ته ووایي چې بحث مسله دا نه وه چې موږ دا راوڅېړو چې دا په دې باندې سره وویشو. زموږ د بحث موضوع دا وه دا خبره بیخي دغه کو حل کو د منځه یې ویشو، فقط یو فکري اتحاد رامنځته شي. منتها بحث کول پکار دی همیشه. زه دا خبره ځکه کوم چې مخکې اشاره وشوه دغه مسله ما په 1994 کال کې د پوهاند صاحب کاکړ سره الله دې وبخښي مطرح کړه او ورته مې ویل چې کاکړ صاحب په دې افغاني کلتوري ټولنه کې غواړم موږ پروګرام جوړ کړو، په دې باندې بحث وکړو چې دا سره ول دا وخت نه دی. هغې نه چې 19 کاله تېر شو بیا مې ورسره خبره وکړه، بیا ول دا وخت نه دی. اوس د هغه الله نو دا مسله پاتې ده. نو د دې وخت به کله راځي چې موږ په دې خپلو بنیادي خبرو باندې بحث وکړو، بحث کوو او بحث د دې لپاره کېږي چې رڼایي رامنځته شي. که شیان په تیارو کې پرېږدو او په همداسې تیارو کې مخ ته لاړ شو نو موږ ته نورې ستونزې هم رامنځته کوي. ځکه په یوه مسله باندې همدا فرضاً د افغانستان د سولې مسله چې بحث پرې ونه کړي دا زموږ اواز به چېرته ورسېږي. خو په قطر کې په کابل کې به سره خلک کښېني خپل منځ کې به سره کرسۍ وویشي، بس خبره روغه ده، خو مسله حل شوه که نه، روغه وشوه. نو دا خو د مسلې حل نه دی. مسله خو باید بحث شي، موږ ورته خپل اواز باید ورسوو. ضروره تاسو چې سوله کوئ موږ دغه غوښتنې لرو، موږ په صفت د یو ملت دغه غوښتنې لرو، موږ په صفت یو مسؤلیت لرو، دغه حق لرو. موږ په همدې اساس باندې موږ په صفت یو پښتون یو مسؤلیت لرو چې هغه شیان چې په غلطه دي هغه اصلاح کړو، نه یوازې د قوم په برخه کې بلکې د ژبې په برخه کې. زه ټول عمر په ستونزه کې یم او ما څو ځلې ما کله زه خو نه پوهېږم دوستانو ته معلومه نه زه د 18 کاله ووایم چې ما افغانستان پرېښی دی، اما زه به ځان ته آفرین وایم چې 18 کال نه وروسته چې زه بهر کې لوی شوی یم، یا په جرمني کې یا په امریکا کې، زما پښتو په داسې سطحه باندې ده ځکه ما په خپله ځان رسولی دی او مینه مې ورسره لرلې ده. مګر خبره په دې کې ده چې ډېرې خبرې دي چې سړی باید وکړي، په هغې باندې باید سره روښنایي واچي، هغې ته باید سړی کار وکړي، هغې باندې باید مسایل سره تشریح شي تر څو چې هغه نیمګړتیاوې چې دي هغه سره حل شي. که همداسې سره پرېږدو زموږ هېڅ مسایل هم نه حل کېږي. زه هیله لرم چې موږ په راتلونکي کې نور هم داسې پروګرامونه معلوماتي ولرو. زه یو خبره ټولو ته ښکاره کول وایم، ټولو ته چې زموږ همیشه چې بحث کړی دی، که په مجله کې هم بحث کړی دی، که دلته په ویب سایټ کې هم بحث کړی دی، که دلته اوس په دې دغه د لارې نه کوو، زموږ ټوله موخه د افغانستان ملي یووالی دی. زموږ ټوله موخه د دې ملت پرمختګ دی، د دې ملت هوسایي ده، د دې ملت روغتیا ده. د دې دپاره هر چا په شخصي لحاظ باندې ډېر څه کړي دي، اما زموږ کارونه معلوم دي، د کاغذ په مخ پراته دي، د ویب سایټ په مخ پراته دي، دغه اوس خپرېږي او فقط موخه دا ده چې موږ د یو روښنایي خواته لاړ شو. موږ تعلیم نه وروسته پاتې یو، موږ د اسلام نه وروسته پاتې یو، موږ مسلمانان یو مګر میراثي مسلمانان. په اسلام باندې سر ورکوو مګر په اسلام باندې ځان نه پوهیږو چې اسلام څه شی دی. په همداسې په ژبه باندې ټینګار کوو اما په ژبه باندې پوهیږو. زما غوښتنه دا ده د ملګرو خصوصا هغه کسان چې په ادبیاتو کې داخل دي، زه چې یو څه لیکم ما مخکې ویل چې زه ډېر پخوا راوتی یم، یو راته وایي دا یا داسې لیکه، بل راته وایي دا یا داسې لیکه. رښتیا خبره د یاګانو زموږ نه هم لار ورکه کړې چې دا یا څنګه ولیکو او څه نوم ورته واخلو. نو ښه خبره به دا چې زموږ دغه د ادب پوهان سره کښېني،
د قندهار او د پکتیا او د ننګرهار ستونزه په دې دریو خواو کې ده، خصوصا د ننګرهار او د قندهار په خلکو ده چې په دې باندې سره دوی یو شي، یو شریک لارښود موږ ته جوړ کړي او شریک ګرامر موږ ته جوړ کړي، تر څو چې د سیمه ییزو لیکلو نه موږ دغه شو په څنګ شو. کله چې زه یو کتاب د قندهار د چا لخوا لیکل شوی هغه لولم، هم ستونزه ورسره ځکه په سیمه ییزه توګه لیکل شوی، د پکتیا نفر چې لیکلي هغه بیا بېل سیمه ییزه لیکلي، یا فرضاً ننګرهار چې ولیکي هغه پکې خپله ننګرهاري اصطلاحات پکې اضافه کړي. زه یو د معلوماتو په اساس زما د اخونو پوښتنه وکړه، منظور پښتون چې دی دا خو تکړه سړی دی، ښه سړی دی، دا ځان ته ولې پښتون وایي، ولې پښتون نه وایي؟ ما ورته وخندل، ما دا خو وزیرۍ او زدرانې ژبه ده چې دوی دغه ته واو ته یا وایي، ما پښتون ته پښتون وایي. دا ټوله زمونږ دغه دي، دا دی چې موږ یو مشترک دغه نه لاره که نه د لارښود هم نه لاره. نو د دې دپاره بحث پکار دی، د دې دپاره کار چې دا ګرامر باید سټنډرډایز شي. دې کې شک نشته، د انګریزي ګرامر سټنډرډ ګرامر دی، دا چې د ټکساس خلک یې څنګه وایي، دا چې د لندن خلک یې څنګه وایي، دا چې د کالیفورنیا خلک یې څنګه وایي، دا چې د افریقي خلک یې څنګه، دا ژبني اکسنټ دي، هغې کې خبره نشته دی، سړی به ښکته پورته وایي، مګر دا چې اقلا لیکل خو وشي که نه، داسې نشته چې ته اوس یو شی په وایي یو رقم همغسې بیا هم لیکي چې هغه دې ولیکي خو جنجال دې ځان ته جوړ کړو. په همدې باندې زما هیله دا ده چې تاسو ټولو ته بلنه درکوم که داسې د ادبي بحث دپاره وړاندیزونه لرئ، زموږ دروازه همیشه خلاصه ده، د کلتوري بحثونو دپاره وړاندیزونه لرئ، د سیاسي بحثونو دپاره لرئ، موږ ورته هرکلی وایو، مګر موږ هېڅ چاته هم سپکاوی نه کوو، توهین ورته نه کوو، او نه د چا په هکله باندې د ظلم کومه خبره کوو یا زیاتي خبره کوو. نو په دې سره ستاسو ټولو اوریدونکو نه، ګډون کوونکو نه د زړه له کومې یوه خبره که اجازه وي کولی سم؟ دوه خو وښه څنګه صاحب، دغه یوه خبره مې هغه د یو ملګري نه پوهېږم چې نوم یې رانه اوس هېر شو، د پښتو دپاره کار خبره وکړه، د ژبې دپاره. رښتیا دا ډېره بنسټیزه خبره ده، سړی باید ژبې ته کار وکړي، دا ستونزې حلېږي. دوم یو بل ورور دی وایي چې دا د غلجي او د دراني خبره ولې را پیدا کړې، په دې ولې بحث نیولی. دا که بحثونه سي ونه نیسي نور دا بحث کوي، موږ هغو دې ته رابللي یو، خو زه داسې وایم چې ښه د غلجي او د دراني په پلمه خو موږ دغه ناسته ونیوله، داسې فکر وکوئ چې دغې خبرې تر شا نور هم داسې څه تاریخي علمي مسایل وڅېړل سو چې هغه د موږ نسلونو ته، د موږ ځوانانو ته، د موږ خلکو ته ګټه رسوي که نه. موږ خو د غلجي او د دراني خبره هسې یو پلمه کړه، نور ډېرې تاریخي خبرې دلته وشوې چې زه فکر کوم دوستانو شاید د هغه نه استفاده کړې وي. یوه دا نه ده. بله دا د لهجو خبره ده. د لهجو خبره تر څو چې د لیک ولوس خبره ده، موږ لیک ولوس چې عام نه کړو او ټول هېواد ته ونه رسوو، د لهجو ستونزه موجوده ده. لکه څنګه چې تاسو ورته مومند صاحب اجازه اشاره وکړه، په ډېرو پرمختللو ټولنو کې هم د لهجو ستونزې شته. موږ ولې لیکدود باید موږ واحد کړو، او د واحد لیکدود دپاره پکار دی چې په معیاري لیکدود یا په معیاري ژبې خبرې وکړو. دا چې فرضاً د قندهار یا د جنوب یا د شمال یا د شرق لیکوالان څه قسم کوي خوښه، خو منتها موږ باید د یو معیاري ژبې دپاره کار وکړو، او هغه کې باید نه څوک خفه سي، نه څوک باید خوشحاله سي. دا د موږ ټولو ګډ کار ده، باید ترسره کړو. مننه له تاسو نه. مننه صاحب، فقط د دې ستاسو د خبرې د ملاتړ او د بارکزي صاحب د ځواب په اساس دلته لیکلي چې یو بل ملګری په نامه ذبیح الله بهار دی، هغه لیکلي داسې بحثونه باید زیات شي او ګټور دي. مننه له تاسو ټولو افغانستان ځوانانو نړیوالو مرکز ته چې لا بریا هم په هیله. مقصد اقلا او زموږ نه مالش صاحب ګیله کړې ده چې ولې نه دی رابللی. مالش صاحب تاسو موږ رابللي وی په نورو محفلونو کې، بیا به هم راوبلو. دا خبره خو نه خلاصېږي. انشاءالله په راتلونکي بحثونو کې تاسو ته هم په دې هکله باندې وخت درکړو، تاسو هم پکې برخه واخلئ. نو بیا مو هم کور ودان بچي هم لوی، او په هېواد کې مو شپه په خیر، او دلته مو اروپا او په امریکا کې مو ورځ په خیر. ډېره مهرباني، ستاسو نه هم ډېره مننه. خدای مو آباد لره. ډېرې مهمې خبرې وشولې. دا چې څوک پرې پوهېږي او که څوک پرې نه پوهېږي، دا د خلکو کار. مننه صاحب، مننه. ډېره مهرباني، خدای ژوندي لره. کور مو ودان. السلام علیکم.
شد.